رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ډېر پریشان حاله خلک لاسونه اسمان طرف ته اوچتوي او دعا غواړي او یا رب وایي خو خوراک حرام، څښاک حرام، لباس حرام، نو په داسې حالت کې دعا چیرته قبلیدلی شي؟ نن چې زموږ معاشره کومو آفتونو راګیر کړې ده، زموږ په ټولنه کې چې کومه آفتونه دي، په هغې کې یو ډېر لوی آفت هغه دا ده چې زموږ خوراک حرام دی. اغلبا او اکثرا وینو چې ټولې معاملې په سود او رشوت سره وړاندې ځي. سود او رشوت خو دومره عام شوی دی چې د هغه مخنیوی نن ورځ سخت دی او اکثره خلک په ډیرو ځایونو کې د سود او د رشوت د جواز کوششونه کوي چې سود او رشوت حلال او جایز وګرځوي. نو د دعا اهم شرط دا دی چې کومه روزي ته خورې هغه باید حلاله وي. کومه لباس او کومه جامې چې ستا په تن باندې دي دا دې باید د حلالې لارې نه لاسته راوړي وي او کومه څښاک چې ته کوې باید هغه حلال وي. ځکه که په خیټه کې حرام پراته وي چې څومره چغې او نارې الله ته ووهې الله ستا دعا نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا په تن کې یو جوړه جامې وي چې هغه په 10 روپۍ اخیستې وي او په هغو 10 روپیو کې 1 روپۍ حرامه وي، تر څو چې دا جامې د دې په تن کې دي الله رب العزت د دې دعا نه قبلوي، د دې مونځ نه قبلیږي. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه بدن چې د هغه نشو نمو او د هغه تغذیه په حرامو باندې وشي هغه دپاره جهنم ډیر بهتر دی د دې نه چې هغه جنت ته داخل شي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ الله رب العزت ته لاسونه پورته کړئ، د خپل د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ، د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ، خو د هغه نه مخکې باید د حرامو نه د خپله ګیډه پاکه کړو، د خپله روزي د حلالې لارې نه لاسته راوړو، د خپل لباس باید په حرامو پیسو باندې وانخلو، د حلالو پیسو نه د خپل لباس او جامه واغوندو. همدارنګه د خپلې کورنۍ ته خپلو ماشومانو ته کوشش وکړو چې د رزق حلاله لار ولټوو، هغه لارې چې د هغه نه موږ ته رزق لاسته راځي او هغه حرامې وي، نو خدای مکړه د الله په دربار کې به زموږ عبادت هم نه قبلیږي او الله رب العزت